تاسو ټولو ته د اباسین خبر له لوري د ازادۍ د جشن مبارکي وي. یو شیبه تصور وکړئ که نن موږ خپل وطن نه لرلی، که زموږ خپل شین او سپین بیرغ نه وای، که موږ د خپل راتلونکي د پریکړې واک نه لرلی، نن زموږ ژوند به څنګه وو؟ بیا هغه ورځ راله 14 اګست په 1940 کې چې تاریخ یې بدل کړو. هغه ورځ چې د برصغیر د مسلمانانو یو ستر سیاسي خوب یا په حقیقت بدل کړو او د نړۍ په نقشه د یو نوي هیواد نوم ولیکل شو. خو د ازادۍ موږ ته په ډالۍ کې نه وه راکړل شوې. د دې تر شا کلونو سیاسي مبارزه، قرباني، ستونزې او له هر څه زیات هغه ستره کډوالي وه چې په ترڅ کې میلیونونه خلکو خپل کورونه، ځمکې، کاروبارونه او خپل عزیزان شاته پرېږدول. چا خپل کور پرېږدو، چا خپل ښار پرېږدو، چا خپل عزیزان له لاسه ورکړل، خو یو خوب بیا پرې نه ږدو. همدغه خوب د 14 اګست 1940 کال کې په حقیقت بدل شو. خو پوښتنه دا ده چې ولې 14 اګست د پاکستان د جوړېدلو د ورځې پرېکړه نه وه. دا د یو اوږدې سیاسي او تاریخي مبارزې پایله وه. د برصغیر مسلمانانو د خپلو سیاسي او ټولنیزو حقوقونو د ساتنې لپاره د یو جلا سیاسي راتلونکي غوښتنه کوله چې له وخت سره به یو منظم تاریخ بدل شو. په 1940 کال کې د 23 مارچ په لاهور کې تصویب شوي قرارداد مبارزې ته یو تاریخي لارښوونه ورکړه. له هغې وروسته د برصغیر په سیاست کې چټک بدلون راغلل. سیاسي مذاکرات وشول، انتخابات ترسره شو، بېلابېلې عیني طرحې وړاندې شوې او په پای کې د برطانوي هند ویش پرېکړه وشوه. وروسته یوازې څو کاله او بیا په 14 اګست 1940 کې پاکستان د نړۍ په نقشه د یو خپلواک هیواد په توګه راڅرګنده شو. د قائد اعظم محمد علي جناح په مشري یو نوی دولت خپل سفر پیل کړل، خو له ازادۍ سره یو ستر مسؤلیت هم زموږ پر اوږو راغی. ځکه د وطن ترلاسه کولو یو ستره لاسته راوړنه وه، خو د دې وطن په یو قوي، باثباته او په مخ تللي دولت بدلول تر دې هم لویه ننګونه وه. نوی دولت د خپل سفر په لومړي ورځو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شو. د اداري جوړښت رامنځته کول، د مهاجرینو آبادول، اقتصادي ستونزې، د ادارو جوړول او د یو نوي هیواد لپاره د آئیني سیاسي نظام بنسټ ایښودل هغه مهمې ننګوي چې پاکستان ورسره مخامخ شو. خو له دې ټولو ستونزو سره یو نوی ملت خپل سفر ته دوام ورکړو. نن چې 14 اګست راشي، ټول پاکستان په شنو او سپینو بیرغونو ښایسته کیږي، په کورونو ملي بیرغونه رپیږي، لوی لارې روښانه کیږي، ملي ترانې او نغمې غړل کیږي. ماشومان شین او سپین لباسونه اغوندي او هر خواته یو احساس لیدل کیږي له پاکستان سره مینه. خو د جشن ازادي یوازې د بیرغونو رپولو، ملي نغمو اوریدو او څراغونو بلولو نوم نه دی. د 14 اګست دا فرصت هم راکوي چې خپل تیر تاریخ یاد کړو او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړو. دا ورځ موږ ته رایادوي چې ازادي یو ستر نعمت دی او د دې نعمت ساتنه یوازې د سرحدونو تر ساتنې پورې محدوده نه ده. قوي ادارې، د قانون حاکمیت، تعلیم، اقتصادي پرمختګ، ملي یووالی او مسؤل وګړي د یو قوي دولت بنسټ جوړوي. قائد اعظم محمد علي جناح په خپلو تاریخي ویناو کې د قانون حاکمیت، د وګړو حقونو، مساواتو او د منظمه دولت پر اهمیت ټینګاری کړی دی. له همدې امله نن زموږ مسؤلیت یوازې د تیر وخت د قربانیو یادولو نه دی، بلکې د خپل هیواد راتلونکي د ښه کولو لپاره خپل رول ادا کوي. همدې خپل کار په ایمانداري سره ترسره کړو. قانون ته درناوی وکړو، تعلیم او پوهې ته وده ورکړو، خپل مسلکي دندې په صداقت ترسره کړو، ملي ادارو او قوانینو ته د درناوی وکړو او د پاکستان د مختګ لپاره خپلې وړتیاوې ورکړو. ځکه پاکستان یوازې د محکمې یو ټوټه نه ده، بلکې پاکستان د یو تاریخي مبارزې پایله ده. هغه او راسې ژمنه وکړو چې خپل کردار، خپلې هڅې او خپل وړتیاو له لارې به د پاکستان د قوي، باثباته، سوله پیزه او خوشحاله جوړولو لپاره خپل رول ادا کوو.
د عباسین خبر له لوري د پاکستان ټولو وګړو او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې میشتو پاکستانیانو ته د ازادي د جشن مبارکي. الله تعالی دې زموږ ګران وطن پاکستان تل قایم و دایم وساتي او پاکستان ته د امن، ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ورکړي. پاکستان زنده باد، پاکستان د تلپاتې وي.